د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت په خیر په موړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن چهارشنبه د زمری یا د اسد د میاشتې لسمه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 21 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. بغلان کې 2000 کسان ته د کار زمينه برابر شوه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست د غوړه روغتيایي خدماتو پر وړاندې کولو ټینګار وکړ. په ننګرهار کې مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د ټرافیکي پیښې له امله 15 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. او وینزویلا له 2 هیوادونو څخه خپل ډیپلوماټان ورغواړي. وسم بشپړه خبرونه. بغلان کې 2000 کسان ته د کار زمينه برابر شوه. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې سباندې 2000 سیلاب ځپلو کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عبدالمتین اخونزاده به اختر اژانس ته ویلي په دغه ولایت کې د یوې خیري مؤسسې په مالی ملاتړ 2302 سیلاب ځپلو کسان ته د کار زمينه برابر کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د دغه پروژې موخه د هغه کانالونو او چینو پاکول ښودلې چې د وروستي سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست د غوړه روغتيایي خدماتو پر وړاندې کولو ټینګار وکړ. د عامه روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د آغا خان بنسل رئیس ډاکټر نجم الدین نجم سره په کتنه کې د روغتيایي خدماتو د خوالي او روغتيایي کارکونکو د ظرفیت لوړولو په اړه خبرې وکړې. د عامه روغتیا وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې مولوي نور جلال جلالی په هیواد کې د غوړه روغتيایي خدماتو په وړاندې کولو ټینګار کړی او یاد بنسټ ته د روغتیا په برخه کې د خدماتو پر شفافیت او لا خوالي سپارښتنې کړې دي. په ننګرهار کې مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د ټرافیکي پیښې له امله 15 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. پیښه د تراکتور او مازدا ډوله موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل عبدالبصیر زابلي وایي یاده پیښه د جلال آباد ښار اړوند شپږمې ناحیې ضربستریز روغتون ترڅنګ شوې چې له امله یې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 4 نور ژوبل شوي دي. د زابلي په وینا د پیښې له ځایه ټپیان او مړي حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. او وینزویلا له 2 هیوادونو څخه خپل ډیپلوماټان ورغواړي. وروسته له هغې چې ارجنټاین، ډومینیکن جمهوریت، کوسټاریکا، پاناما، پیرو، یوګارګوای او چیلي د وینزویلا ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو بیا د ټاکل کېدو مخالفت وکړ. کاراکاس ویلي له دغه هیواد څخه خپل ډیپلوماټان ورغواړي. د وینزویلا ولسمشریزې ټاکنې د جولای پر 28 وشوې چې ولسمشر نیکولاس مادورو وکولی شول د اکثریت رایې په کټولو سره بیا ځلې د هیواد ولسمشر شي. مادورو تر بریا وروسته ویلي هیڅ چاته به د خپل هیواد په چارو کې د لاسوهنې اجازه ورنکړي.
درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي لوی لامل شه د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ